د المجادله مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 55مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 22 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير بشک الله د هغه خزي وینا واوریدله چې د خپل میړو په باب له تاسو بیا غږیږي او الله ته فریاد کوي الله ستاسو دواړو پوښتنه او جواب اوري هغه د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور لتاسنه چې کوم کسان له خپل خزونه ظاهر کوي یعنی دوی ته مور وایي په حقیقت کې د دوی میرمنې د دوی مایندې نه دي د هغو مایندې خو همغه دي چې هغوی زیږولې دي دوی و ډیره ناوړه او دروغ خبره کوي او حقیقت دا دی چې الله ډیر عفو کوونکی او بخښونکی دی والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير کوم کسان چې خپل میرمنو نه ظاهر وکړي یعنی هغوی ته د مور په نامه خطاب وکړي بیا خپل هغه خبرې نه راوړي چې کړي و نو مخکې لدینه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي یو غلام دې آزاد کړي په دې سره تاسو ته نصیحت کیږي او تاسو چې څه کوي الله ترنه خبر ده فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم او څوک چې غلام نه مومي هغه د 2 میاشتې پر لپسې روزه ونیسي مخکې لدینه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي او څوک چې په دې هم قادر نه وي هغه د 80 مسکینانو ته خواړه ورکړي دا حکم د دې لپاره درکول کیږي چې تاسو پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړئ دا د الله ټاکلي حدود دي او د کافرانو لپاره دردناک سزا ده إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين کوم کسان چې الله او د هغه پیغمبر نه مخالفت کوي هغوی به په داسې شان ذلیل او خوار کړی شي لکه چې له دوی نه مخکې خلک ذلیل او خوار کړی شوي دي موږ روښانه څرګند آیاتونه نازل کړي دي او د کافرانو لپاره د ذلت عذاب دی يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد په هغه ورځ دغه د ذلت عذاب واقع کیدونکی دی چې کله الله دوی ټول بیا ژوندي را پاتوي او دوی ته وښیي چې دوی څه کړي دي دوی هیر کړي دي خو الله د دوی ټول کړو شمیرلي خوندي ساتلي دي او الله په هر یو شی باندې شاهد دی ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آیتن نه خبر چې الله د زمکې او اسمانونو په هر شي باندې عالم دی. هیڅ کله داسې نه کیږي چې د دریو تنو کوم پټ مجلس وي او د هغو په منځ کې څلورم الله نه وي، یا د پنځو تنو پټ مجلس وي او په هغو کې شپږم الله نه وي. د پټو خبرو کوونکي کله دینه کم وي یا زیات، هغوی چې هر چیرته وي الله ورسره دی. بیا به د قیامت په ورځ هغو ته دا وښیي چې هغوی څه کړي دي. الله په هر شي باندې عالم دی. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. آیاتا هغه کسان ندی لیدلی چې هغوی له پټو خبرو کولو نه منکړای شوي وو، بیا هم هغوی همغه حرکت کوي چې له هغه نه هغوی منکړای شوي وو. دوی په پټه پټه په خپل منځ کې د ګناه او ظلم او د پیغمبر نه د سرغړاوي خبرې کوي، او کله چې تا ته راځي نو تا ته په هغه ډول سلام کوي چې هغه سي الله پر تا سلام نه دی کړی، او په خپل زړونو کې وایي چې زمون پر دغه خبرو باندې الله مونږ ته ولې عذاب نه راکوي. د دوی لپاره دوزخ کافی دی، دوی به د همغه د سوان مواد شي. ډیر ناوړه عاقبت دی د دوی. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اے مؤمنانو، کله چې تاسو په خپل منځو کې پټي خبرې کوئ، نه د ګناه او تیری او له پیغمبر نه د سرغړاوي خبرې نه، بلکې د نیکی او تقوا خبرې وکړئ، او له هغه خدای نه ویریدونکي اوسئ چې د هغه حضور ته په حشر کې ستاسو وړاندې کیدل دي. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. په وکه پسیدل خو یو شیطانی کار دی. دا کار د دې لپاره کیږي چې مؤمنان پرې وزوري، په داسې حال کې چې د خدای له اذن نه پرته هغه ته هیڅ ضرر نشي رسولای، او مؤمنان باید پر الله باندې توکل وکړي. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اے مؤمنانو، کله چې تاسو ته وویل شي چې په خپل مجلسونو کې ځای پراخ کړئ نو ځای پراخ کړئ، الله به تاسو ته پراختیا درکړي، او کله چې تاسو ته وویل شي چې پاتېږئ نو پاتېږئ. له تاسو نه چې کوم کسان ایمان لرونکي دي او کوم کسانو ته چې علم ورکړ شوی دی، الله به هغو ته لوړې درجې په برخه کړي، او تاسو چې څه کوئ الله پرې خبر دی. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. اے
اے مؤمنانو کله چې تاسو په ګوښه ځای کې له پیغمبر سره خبر یعنی سلام مشورې کوئ نو له خبرو کولو نه مخکې یو څه خیرات ورکړئ دا ستاسو لپاره ډیره غوره او ډیره پاکه ده البته که تاسو د صدقې ورکولو لپاره څه ونه مومئ نو الله بخونکی او مهربان ده أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون تاسو له دې خبرې نه ویریدلې چې په ګوښه کې لغږېدلو نه مخکې به صدقه ورکوي خنو که تاسو دا کار نه کړ او الله تاسو معاف کړی نو د لمانځه ادا کوونکي اوسئ او د زکات ورکوونکي اوسئ او د الله او د هغه د پیغمبر امر منونکي اوسئ تاسو چې څه کوئ الله پرې ښه خبر ده ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ته هغه خلکو ته نګوري چې هغه یو داسې ډله په دوستۍ نیولې ده چې د الله غضب پرې شوی دی هغه نه ستاسي دي نه د هغوی په پوهه ادراک سره پر دروغجنه خبره قسمونه خوري أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون الله د هغو لپاره سخت عذاب تیار کړی دی ډیر بد عملونه دي چې هغه یې کوي اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين هغوی خپل قسمونه سپار ګرځولي دي چې د هغه په مرسته د الله له لارې نه هغوی خلق منع کوي په دې باندې د هغو لپاره د ذلت عذاب ده لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله نه د ژغورل کېدو لپاره بنه د هغو مالونه څه په درد خوري نه د هغو اولاد دوی د دوزخ ملګری دي په هغه کې به دوی د تل لپاره اوسېږي يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون په کوم ورځ چې الله تعالی دوی ټول راپاتوي دوی به د هغه په وړاندې همغه قسمونه وخوري لکه څنګه چې ستاسو په وړاندې خوري او په خپل فکر دوی انګيري چې په دې سره به دوی څه کار برابر شي خو په شي چې دوی ډیر غټ دروغجن دي استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون شیطان ور باندې مسلط شوی دی او هغه د خدای یاد دوی له زړونو څخه هیر کړی دی دوی د شیطان د ګوند خلق دي خبردار اوسئ همدا د شیطان د ګوند کسان زیانمن دي إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين هغه خلق په باوري ډول ډیرو ذلیلو مخلوقاتو څخه دي چې د الله او د هغه د پیغمبر مقابله کوي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز الله لیکلی دي چې زه او زما پیغمبران به ارومرو برلاسي شو په واقع کې الله برلاسه او زورور دی لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك
ذلك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. تبه هیڅ کله دا ونمومي کوم خلک چې پر الله او آخرت باندې ایمان لرونکي دي چې هغوی له هغو خلکو سره مینه کوونکي ووسی چې د الله او د هغه پیغمبر مخالفت یې کړی دی، که څه هم د هغوی پلرونه وي یا د هغو زامن وي یا د هغو ورونه وي یا د هغو ټبر او کورنۍ وي. دا هغه کسان دي چې الله د دوی په زړونو کې ایمان ثبت کړی دی او له خپل لوري دی روح په ورکولو سره دوی تقویه کړی دي. هغه به دوی داسې جنتونو ته نه باسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي، په هغو کې به دوی د تل لپاره اوسیږي. الله له دوی ناراضي شو او دوی له الله ناراضي شول. دوی د الله د ګوند خلق دي. خبردار اوسئ همدا د الله د ګوند کسان فلاح موندونکي دي. د الحشر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 50مه سوره ده، په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 40 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. د همدې الله پاکي بیانوي هر څه چې په اسمانونو او زمکه کې دي او همغه بر الله او د حکمت څښتن دی. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. مغزات دی چې اهل کتاب کافرانو د همدې لومړی غونډې د پاره لخپل کورونو څخه وېستل. ستاسې هیڅ دا ګمان نه و چې هغوی به ووځي او هغوی هم دا ګڼله چې د هغوی کلاوې به هغوی له الله نه وژغوري، خو الله له داسې لوري پر هغو راغی چې هغې خواته د هغوی خیال هم نه و. د هغو په زړونو کې ویره واچوله. نتیجه دا شوه چې هغوی خپل په خپلو لاسونو سره هم خپل کورونه ورانول او د مؤمنانو په لاسونو سره هم ورانول. نو عبرت واخلئ ای د بینا سترګو لرونکو. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. که الله د هغو په حق کې له وطن څخه جلاوالی او فرار نه وای لیکلی نو په همدې دنیا کې به هغو ته عذاب ورکړی او په آخرت کې خو د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. دا هر څه لدی عمل وشول چې هغوی له الله او د هغه پیغمبر سره دښمنی وکړه او هر څوک چې له الله سره دښمنی وکړي الله هغه ته په سزا ورکولو کې سخت دی. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ای مسلمانانو، تاسو چې د خرما او کومې ونې غوڅې کړې یا کومې چې مو په خپلو بیخونو ولاړې پرېښودلې دا هر څه د الله په اذن سره وو او الله دغه اجازه د دې لپاره ورکړه تر څو چې فاسقان ذلیل او رسوا کړي. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب
ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. کوم مال چې الله د هغو یعنی بنی نذیر له اختیار نه ویست او د خپل پیغمبر خواته واړو، هغه داسې مالونه نه دي چې پر هغو باندې تاسو خپل آسونه او خپل اوخانز غلولي وي، بلکې الله تعالی چې پر هر چا باندې وغواړي خپل پیغمبران مسلطوي او الله په هر شي قادر دی. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله چې هر څه دغه کلیو د خلکو نه د خپل پیغمبر خواته وګرځوي، هغه د الله او پیغمبر او خپلوانو او یتیمانو او مسکینانو او پردیسیانو لپاره دي، ترڅو چې هغه یوازې ستاسو د بډایانو ترمنځ لاس پلاس نشي. ته چې پیغمبر تاسو ته درکړي هغه واخلي او له څه شي نه چې هغه تاسو منع کړي له هغه نه منع شي. له الله نه ویریږي، الله سخت سزا ورکوونکی دی. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. همدارنګه هغه مال د هغو غریبو مهاجرینو لپاره دی چې له خپلو کورونو او جایدادونو څخه ویستل شوي دي. دوی د الله فضل او د هغه رضا غواړي او د الله او د هغه د پیغمبر نصرت ته ملاتړلي اوسیږي. همدغه رښتوني خلک دي. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. او هغه د هغو خلکو یعنی انصارو لپاره هم دی چې دغه مهاجرینو لره تګ نه مخکې ایمان راوړای په دارالهجرت کې استوګنو، یعنی د مهاجرو لره تګ نه په خوا په مدینه کې اوسېدل او د پیغمبر په پیغام ایمان راوړیو. دوی له هغو خلکو سره مینه کوي چې دوی ته هجرت کړای دی او هر څه چې هغو ته ورکړل شي د هغو ته اړتیا قدر هم دوی په خپل زړونو کې نه احساسوي او پر خپل ځان باندې نورو ته ترجیح ورکوي اگر که په خپل محتاج هم وي. حقیقت دا دی کوم خلک چې د خپل نفس له حرص نه وژغورل شول هغوی فلاح موندونکي دي. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. او هغه کسان چې له دوی نه وروسته یعنی نورو زمانو کې راغلي دي، هغه کسان چې وایي ای زمونږ ربه مونږ او زمونږ ټولو هغو ورونو ته بخښنه وکړه چې له مونږ نه مخکې ایمان راوړی ده او زمونږ په زړونو کې د مؤمنانو لپاره هیڅ بغض مه اچوه. ای زمونږ پروردګاره ته ډیر مهربان او رحم لرونکی. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب
لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ته هو کسانو ته نګوري چې هغوی د منافقت کړن لار غوړه کړې ده. دوی خپل کافر او اهل کتابو ورونو ته وایي که تاسو وېستل شوي نو موږ به هم له تاسو سره ووزو او تاسو په باب موږ د هیڅ خبره هیڅ کله ونه منو او کله تاسو سره جنگ وکړای شو نو موږ به تاسو مرسته وکړو خو الله شاهد دی چې دغه خلک قطعي دروغجن دي. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. که هغوی وېستل شول نو دوی به له هغو سره هیڅ کله ونه وځي او که له هغوی سره جنگ وکړای شو نو دوی به هیڅ کله د هغوی مرسته ونه کړي او که دوی د هغو مرسته وکړي هم نو د جنگ له ډګر نه به شا واړوي او بیا به له هیڅ لوري څه مرسته ونه مومي. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. د دوی په زړونو کې له الله نه زیاته ستاسې ویره ده ځکه چې دا داسې خلک دي چې پوهه ادراک نه لري. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. دوی به هیڅ کله پر راجمه کېدلو په سپین میدان کې ستاسو سره مقابله ونه کړي که وجنګيږي هم نو په کلابندو کلیو کې پکې ناستلو یا د دیوالونو تر شا په پټېدلو. دوی په خپل منځو کې ډیر سخت مخالف دي. ته دوی سره غونډ یو لاس غني خو د دوی زړونه یو له بل بیزاره بیل شوي دي. د دوی دا حال دې عمل دی چې دوی بیا عقل خلق دي. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. دوی د همغه خلکو په شان دي چې له دوی نه لږ وخت مخکې د خپل کړو خوند څکلای دی او د دوی لپاره په آخرت کې دردناک عذاب دی. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. د دوی مثال د شیطان په څیر دی چې لومړی هغه انسان ته وایي کافر شه او کله چې انسان کافر شي نو هغه وایي چې زه له تا نه بیزار یم زه خو الله د عالمینو له پروردګار څخه ویریږم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. بیا د دواړو عاقبت دا کیدونکی دی چې د تل لپاره به په دوزخ کې وي او د ظالمانو هم دغه جزا ده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ای مؤمنانو له الله نه ویریږئ او هر څوک دې او ګوري چې د سبا لپاره څه کړی دي. له الله نه ویریدونکي اوسئ. الله په یقیني توګه ستاسو د ټولو هغو عملونو څخه خبره ده چې تاسو کوي. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. د هغو کسانو په څیر مکیږي چې الله هیر کړ نو الله پر هغوی د هغوی خپل ځانونه هیر کړل هم دغه خلق فاسقان دي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. دوزخ ته تلونکي او جنت ته تلونکي هیڅ کله یو شان ته نشي کېدای. هم دا جنت ته تلونکي په اصل کې کامیاب دي.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. کوم دا قرآن په کوم غره باندې هم نازل کړی وای نو تاسو لیدلی و چې هغه د الله له ویرې نه په زارۍ ټیټیږي او ټوټه ټوټه کیږي. دغه مثالونه مونږ خلکو ته د دې لپاره بیانوو چې هغوی پر خپل حالت غور وکړي. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله هغه ذات دی چې له هغه پرته بل معبود نشته. په پټه او ښکاره هر څه باندې پوهېدونکی، همغه مهربان او رحم لرونکی دی. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله هغه ذات دی چې له هغه پرته کوم معبود نشته. هغه باچا دی ډیر مقدس، لسره تر پای سلامتی، یعنی له هر عیب نه سالم، امان ورکوونکی، ساتونکی، په ټولو برلاسه، په زور د خپل حکم نافذونکی او د لویی څښتن لوی کوونکی. پاک دی الله له هغه شرک نه چې خلک یې کوي. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله هغه ذات دی چې د هستونې پلان جوړونکی او د هغه نافذونکی او د هغه سره سم صورت جوړونکی دی. د هغه ډیر غوره نمونه دي. هر څه چې په آسمانونو او ځمکه کې دي د هغه په پاکۍ سره ستاینه کوي او هغه برلاسه او د حکمت خاوند دی. د الممتحنه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان شپېتمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 14 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، که تاسو زما په لار کې د جهاد کولو لپاره او زما د رضا د ګټلو په خاطر وطن پریخه او له کورونو څخه وتلی، نو زما او خپل دښمنان دوستان منیسي. تاسو له هغوی سره دوستانه اچوي په داسې حال کې چې کوم حق دین چې تاسو ته راغلی دی د هغه له منلو نه هغوی انکار کړی دی او د هغو چلند دا دی چې پیغمبر او په خپل تاسو صرف په دې ګناه له وطن څخه باسي چې تاسو په خپل پروردګار الله باندې ایمان راوړی دی. تاسو په پټه هغوی ته دوستانه پیغامونه لیږئ په داسې حال کې چې تاسو په پټه کوي او څه چې په ښکاره کوي په هر څه زه پوهیږم. هر څوک چې له تاسو نه داسې وکړي هغه په یقیني توګه له سمې لارې نه بېلارې شو. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. د هغو چلن خدا دی چې که پر تاسو بریالي شي
نو له تاسو سره دښمنی وکړي او په لاسونو او ژبو سره درته آزار درکړي هغوی خو دا غواړي چې تاسو د هم په یو ډول کافر شئ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير د قیامت په ورځ به نستاسي خپلوي څه په کار درشي نستاسي اولادونه په هغه ورځ به الله ستاسي ترمنځ بیلتون راولي او همغه ستاسي د عملونو لیدونکی دی قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ستاسو لپاره په ابراهیم او د هغه په ملګرو کې یو غوره نمونه ده چې هغوی خپل قوم ته په ډاګه وویل موږ له تاسو نه او ستاسو له دغو معبودانو څخه چې تاسو د خدای په ځای بندګي کوي قطعي بیزار یو موږ له تاسو نه منکر شوي او زموږ او تاسو ترمنځ د تل لپاره دښمني شوه او کینه ولوېدله تر څو پورې چې پر یو الله ایمان رانوړي خو خپل پلار ته د ابراهیم دا وینا له دینه مستثنا ده چې زه به ستا لپاره د مغفرت غوښتنه ارومرو وکړم او له الله نه ستا لپاره څه لاسته راوړل زما په وس کې نه دي او د ابراهیم او د هغه د ملګرو دعا دا و چې زموږ پروردګار پر همدا ته باندې موږ توکل وکړ او همدا ستا لوري ته موږ رجوع وکړه او همدا ستا حضور ته بیا زموږ درګرځېدل دي ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ای زموږ پروردګاره موږ د کافرانو د آزمایښت وسیله مګرځوه او ای زموږ پروردګاره زموږ له ګناهونو څخه راتېر شه بېشکه همدا ته برلاسه د حکمت څښتنې لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد د همدغه خلکو یعنی د ابراهیم او د هغه د یارانو په چارچلن کې ستاسو لپاره او د هر هغه چا لپاره غوره نمونه ده چې د الله او د آخرت د ورځې هیلهمن وي کله دین څوک منحرف وي نو الله بې نیازه او په خپل ذات کې استایل شوی دی عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لری نه ده چې الله یو وخت ستاسو او هغو خلکو ترمنځ مینه واچوي چې له هغو سره نن تاسو دښمنی راخیسته ده الله لوی قدرت لري او هغه بخونکی مهربان ده لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الله تاسو له دې خبرې نه منع کوي چې تاسو له هغو خلکو سره د نیکی او عادل چلند وکړئ چې هغوی د دین په باب له تاسو سره جنگ نه دی کړی او تاسو له خپل کورونو څخه نه یې ویستلی الله عادل کوونکی خوښوي إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هغه چې کومې خبرې نه تاسو منع کوي هغه دا ده چې تاسو له هغو خلکو سره دوستي وکړئ چې هغوی له تاسو سره د دین په معاملې کې جنگیدلي دي او تاسو له خپل کورونو نه ویستلی او تاسو په ویستلو کې یو د بل ملاتړ کړای دی له هغو سره چې کوم کسان دوستي وکړي هغوی ظالمان دي. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ای مؤمنانو کله چې مؤمنه خزه هجرت وکړي تاسو ته راشي نو د هغو د مسلمانۍ تحقیق وکړئ او د هغو د ایمان په حقیقت باندې الله ښه پوهیږي. بیا کله چې تاسو ته معلومه شي چې هغوی مؤمنی دي نو هغوی بیرته کافرانو ته مليږي نه هغوی د کافرانو لپاره روا دي او نه کافران د هغوی لپاره روا دي. د هغو کافرو میړونو چې کوم مہر هغو ته ورکړیو هغه هغو ته بیرته ورکړي او له هغو سره په نکاح کولو کې پر تاسو څه ګناه نشته کله چې تاسو د هغو مہر هغو ته ورکړي او تاسو په خپل هم کافر خزي په خپل نکاح کې مساتي. کوم مہر چې تاسو خپل کافرو میرمنو ته ورکړیو هغه تاسو بیرته وغواړئ او کوم مہر چې کافرانو خپل میرمنو ته ورکړیو هغوی دې هغه بیرته وغواړي. دا د الله حکم دی هغه ستاسو ترمنځ فیصله کوي او الله پوه او د حکمت خاوند دی. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. او کستاسو د کافرو میرمنو له مہرونو څخه یو څه تاسو ته له کافرانو څخه بیرته پلاس در نشي او بیا ستاسو وار راشي نو د کوم خلکو میرمنې چې هلته پاتې شوي دي هغه ته هغه مرڅ ورکړي چې د هغو له ورکړو مہرونو سره برابر وي او له هغه خدای نه ویریدونکي ووسئ چې پر هغه مو ایمان راوړی دی. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ای پیغمبره کله چې تاسو مؤمنه خزي د بیعت کولو لپاره راشي او د دې خبرې وعده وکړي چې هغوی بل الله سره کوم شی نه شریکوي غلا به نه کوي زنا به نه کوي خپل اولاد به نه وژني د خپل لاسونو په خو په وړاندې به کوم بهتان جوړ کړي نه راوړي یعنی هغه معشوم د خپل میړه ته نه منسوبوي چې په نامشروع توګه له بل چا څخه زیږولې وي او په کوم معروف کار کې بستانه فرمانی نه کوي له هغه نه بیعت واخله او د هغه په حق کې له الله نه مغفرت وغواړه
په یقیني ډول الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. اے مؤمنانو هغه خلق دوستان منیسي چې الله ور باندې غضب کړای دی چې له آخرت نه داسې نا امید دي لکه څنګه چې په قبرونو کې پراته کافران نا امید دي. د اصحاف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو شپږمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 14 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الله په پاکۍ یادوي هر هغه څه چې په آسمانونو او په ځمکه کې دي او هغه برلاسه او د حکمت څښتن دی. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ای مؤمنانو تاسو ولې هغه څه وایي چې کوئ نه؟ د الله په وړاندې د ډیر ناوړه حرکت دی چې تاسو هغه څه وایي چې کوئ نه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. د الله خو هغه خلق خوښ دي چې د هغه په لار کې په داسې شان صفتړلي جنگيږي چې ګواکې هغوی یو محکم کړای شوی دیوال دی. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. او یاد کړه د موسی هغه خبره چې هغه خپل قوم ته ویلی و چې ای زما قومه تاسو ولې ما ازاروي په داسې حال کې چې تاسو خو پوهیږئ چې زه تاسو ته د الله لېږل شوی پیغمبر یم. بیا کله چې هغوی له حق څخه کېدل غوړه کړل نو الله د هغوی زړونه له سمې لارې نه کاږه کړل. الله فاسقانو ته هدایت نه کوي. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. او یاد کړه د مریم د زوی عیسی هغه خبره چې هغه ویلی و چې ای بنی اسرائیلو زه تاسو ته د الله لېږل شوی استاد یم. تصدیقونکی یم د هغه تورات چې لمانه مخکې راغلی موجود دی او زیری ورکونکی یم د یو پیغمبر چې لمانه وروسته به راشي چې د هغه نوم به احمد وي. خو کله چې هغه دوی ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغی نو دوی وویل دا خو ښکاره کوډې دي. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. خنو اوس بل هغه چانه بل غټ ظالم څوک وي چې پر الله د دروغ او بهتانو تړي په داسې حال کې چې هغه ته د اسلام یعنی د الله په وړاندې د اطاعت سره ښکته کول او بلنه ورکول کیږي. دغه چې ظالمانو ته الله سم لار نه ښیي. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. دوی د خلو په پکې سره د الله د رڼا مړ کول غواړي او د الله فیصله دا ده چې هغه خپل رڼا بشپړه خورا کړي
که څه د کافرانو دا هر څومره بد دي هم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ماغه ذات دی چې خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لېږلی دی ترڅو چې هغه دین پر ټولو نورو دینونو برلاسه کړي که د مشرکانو دا هر څومره بد دي هم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ای مؤمنانو زه وښیم تاسو ته هغه تجارت چې تاسو له دردناک عذاب نه وژغوري. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. پر الله او د هغه پر پیغمبر باندې ایمان راوړئ او د الله په لار کې په خپل مالونو او خپل ځانونو سره جهاد وکړئ. همغه ستاسو لپاره بهتره ده که تاسو پوهیږئ. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. الله بس تاسو ګناهونه درو بخي او تاسو به هغه باغونه ته نه باسي چې تر هغه لاندې به ویالي بهيږي او د ابدي استوګنې په جنتونو کې به ډیر غوړه کورونه درکړي. دا د ستر بریالیتوب. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. او هغه بل شي چې تاسو غواړئ هغه به هم درکړي. د الله لخوا مرسته او ډیر نږدې په برخه کېدونکی برای. ای پیغمبره مؤمنانو ته د دې زیری ورکړه. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ای مؤمنانو د الله مرستندویان شئ لکه څنګه چې عیسی د مریم زوی حوارینو ته ویلیو څوک دی د الله لوري ته په بلنه کې زما ملاتړ او حوارینو ځواب ورکړیو مونږ یو د الله مرستندویان. په هغه وخت کې د بنی اسرائیل یوې ډلې ایمان راوړ او بلې ډلې انکار وکړ. بیا موږ د مؤمنانو ملاتړ وکړ د هغوی د دښمنانو پر ضد او هغوی برلاسي شول. د جمعې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان د 18مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 11 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الله په پاکۍ سره یادوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. پادشاه دی ډیر سپېڅلی دی برلاسه او د حکمت څښتن دی. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
مغه ذات دی چې د ناپوهانو یعنی اومیانو په منځ کې پیغمبر په خپل له همغوی نه را پاتو چې هغه ته د هغه آیاتونه اوروي د هغوی ژوند سپېڅلی کوي او هغه ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي په داسې حال کې چې لدینه مخکې هغوی په څرګنده گمراهۍ کې غورځېدلي وو وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم او دغه پیغمبر بعثت د هغو نور خلکو لپاره هم دی چې لا تر اوسه له هغو سره نه دی او ځای شوي الله بر لاسه او د حکمت څښتن دی ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم دا د هغه فضل دی چاته چې خوښ شي ورکوي او هغه ستر لورونکی دی مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين کوم کسان چې د تورات حامل ګرځول شوي وو خو هغوی د هغه پیټه پورته نه کړ د هغو مثال د هغه خر په څیر دی چې په هغه باندې کتابونه بار کړی شوي وي لدینه هم ډیر بد مثال دی د هغو خلکو چې د الله آیاتونه دروغ ګڼلي دغه چې ظالمانو ته الله هدایت نه کوي قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين دوی ته وای اے هغه خلکو چې يهوديان شوي که تاسو په دې انګیرنه مغرور یې چې له نورو ټولو خلکو پرته فقط همدا تاسو د الله نازولي نو د مرګ هیله وکړئ که تاسو په خپل دغه انګیرنه کې رښتونی یې ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين خو دوی به هیڅ کله د هغه هیله نه کړی د خپل کړو له عمل چې دوی کړی دي او الله دغه ظالمان خو پیژني قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون دوی ته وویل کوم مرګ نه چې تاسو تښتئ هغه تاسو ته راتلونکی دی بیا به تاسو د هغه ذات حضور ته وړاندې شئ چې په پټ او ښکاره باندې پوهېدونکی دی او هغه به تاسو ته وښیي چې تاسو څه کول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ای مؤمنانو کله چې د جمعې په ورځ د لمانځه لپاره ندا یعنی اذان وشي نو د الله د ذکر یعنی لمانځه خواته وزغلی او پیرل پلورل یعنی اخیستل خرڅول پرېږدئ دا ستاسو لپاره ډیره غوره ده که تاسو پوهیږئ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون بیا کله چې لمونځ تر سره شي نو په ځمکه کې خواره شي او د الله فضل ولټوي او د الله ډیر ډیر یادونکي اوسئ ښایي چې تاسو ته فلاح په برخه شي وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين او کله چې دوی سوداګری او لوب ننداره کیدونکي ولیدله نو د هغې خواته وخوځېدل او تې ولاړ پرېښودلې دوی ته وویل الله سره چې څه دي هغه له لوبې نندارې او سوداګرۍ نه غوره دي او الله تر ټولو ښه روزي رسان دی
د المنافقون مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 38مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 11 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ای پیغمبره کله چې دغه منافقان تا ته راځي نو وایي مونږ شاهدی وایي چې ته په یقیني توګه د الله پیغمبري هو الله پوهیږي چې ته ارومرو د هغه پیغمبري خو الله شاهدی وایي چې دغه منافقان بیخي دروغجن دي اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون دوی خپل قسمونه پر خپل بدو اعمالو سپر ګرځولي دي او په دې ډول دوی د الله له لارې نه منع دي او نور منع کوي څومره ناوړه حرکتونه دي چې دوی کوي ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون دا هرڅ لدی عمل دي چې دوی ایمان راوړ بیا کافر شول لدی عمل د دوی په زړونو مهر ولګول شو اوس دوی په هیڅ نه پوهیږي وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون که دوی ویني نو د دوی جسه او ظاهر به ډیر شاندار درته ښکار شي که وغږیږي نو ته به خبرو ته غوږ ونیسې خو په اصل کې دوی ګواکې د لرګي کندي دي چې له دیوال سره په مرتب ډول درول شوي وي دوی هر زورور आवाज د ځان پر ضد ګڼي دوی پاخه دښمنان دي له دوی نه ځان ساتونکی اوسه خدای دې دوی ووهي دوی کوم لوري ته اړول کیږي وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون او کله چې دوی ته ویل کیږي چې راشي ترڅو چې د الله پیغمبر ستاسو لپاره د مغفرت دعا وکړي نو خپل سرونو ته ټکان ورکوي او ته ویني چې دوی په ډیر غرور سره لراتلونه ډډه کوي سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين ای پیغمبره که ته د دوی لپاره د مغفرت دعا وکړي او که یې ونه کړي د دوی لپاره یو شانت ده الله به هیڅ کله دوی ته بخنه ونه کړي الله فاسقانو ته هیڅ کله هدایت نه کوي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون دا همغه کسان دي چې وایي د پیغمبر پر ملګرو لګښت یعنی نفقه کول بند کړي ترڅو چې دوی تیت پرک شي په داسې حال کې چې د ځمکې او اسمانونو د خزانو مالک الله دی خو دغه منافقان نه پوهیږي يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون دوی وایي چې کوم بیرته مدینه ته ستانه شونو با عزت یعنی دوی منافقان با ذلیل یعنی مهاجرین له هغه ځای وباسي
په داسې حال کې چې عزت خو د الله او د هغه د رسول او د مؤمنانو لپاره ده، خو دغه منافقان نه پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اے مؤمنانو، ستاسې مالونه او اولادونه د تاسې د الله له یاد نه غافل نه کړي. کوم کسان چې دا کار وکړي هغوی زیانمن دي. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. کوم روزي چې مونږ تاسو ته درکړې ده له هغې د خدای په لاره کې لګښت وکړئ، مخکې له دې چې له تاسې نه د چا د مرګ نیټه راشي او په هغه کې هغه ووایي چې ای زما پروردګاره، که ما تر نږدې مودې پورې شاته کړې نو زه به صدقه ورکړم او له نیکانو څخه به شم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. په داسې حال کې چې کله د یو چا د عمل د پوره کېدو وخت را رسیږي نو الله هغه ته هیڅکله نور مهلت نه ورکوي او تاسې چې څه کوئ الله پرې ښه خبر دی. د التغابن مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 40 سوره ده، په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 18 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله په پاکۍ سره یادوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. د همغه بادشاهي ده او د همغه لپاره ثنا ستاینه ده او هغه پر هر څه قادر ده. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړی، بیا له تاسو نه څوک کافر دی او څوک مؤمن، او الله ټول هغه څه ویني چې تاسو کوي. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. غزمک و اسمانونه بر حق پیدا کړی دي او ستاسو صورتونه ښکلي جوړ کړل او د هغه لوري ته په پای کې ورګرځېدل دي. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. هغه د ځمکې او اسمانونو له هر شي نه خبر دی، څه چې تاسو پټوي او څه چې تاسو ښکاره کوي ټول هغه ته معلوم دي او هغه ان د زړونو په حال پوهیږي. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. تاسو ته د هغو خلکو څخه خبر نه دی رسیدلی چې له تاسو نه مخکې کفر اختیار کړی او بیا د خپلو ناوړه عملونو خوند وڅاک. وړاندې د هغو لپاره یو دردناک عذاب دی. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. د دې عاقبت وړ هغوی زکه شول چې هغوی ته د هغوی پیغمبران له څرګندو روښانه دلیلونو سره راغلل، خو هغوی وویل آیا انسان موږ ته لارښوونه کوي؟ په دې توګه یې له منلو نه انکار وکړ او مخې ترې واړاو. هله نو الله هم له هغو نه بې پروا شو او الله خو بې نیاز او خپله په خپل ذات کې ستایل شوی دی.
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. منکرانو لغټي دعوا سره ویلي دي چې هغوی به له مرګ وروسته هیڅ کله بیا را پان نه څول شي. دوی ته وایي نه، زما په پروردګار قسم تاسو به ارومرو را پاتول شي، بیا به ارومرو درته وښودل شي چې تاسو په دنیا کې څه کړی دي، او دا کار د الله لپاره ډیر آسانه دی. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. نو ایمان راوړي پر الله او د هغه پر پیغمبر او پر هغه رڼا یعنی قرآن باندې چې موږ نازل کړی دی، او په هیږي تاسو چې څه کوي الله پر خبر دی. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. د دې معلومات به تاسو ته په هغه ورځ وشي کله چې د راټولېدو په ورځ هغه تاسو ټول را غونډ کړي. هغه به یو د بل په مقابل کې د خلکو د ګټلو بایللو ورځ وي. چا چې پر الله ایمان راوړی دی او نیک عمل کوي، الله به د هغه ګناه وریږي او هغه به داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دوی به د تل لپاره په هغو کې اوسیږي. همدا ستر بریالیتوب دی. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. او کوم کسان چې کافر شوي دي او زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي، هغوی به د دوزخ استوګن وي چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره وي، او هغه ډیر بد استوګن ځای دی. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. هیڅ یو مصیبت هیڅ کله ناراضي مگر د الله په اذن سره. څوک چې پر الله ایمان ولري، الله د هغه زړه ته هدایت وربخي، او الله په هر څه پوه دی. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ، خو که تاسو له اطاعت نه مخ اړوئ نو زموږ پر پیغمبر باندې له څرګند روښانه حق رسونې نه پرته څه مسؤلیت نشته. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله هغه ذات دی چې له هغه پرته بل خدای نشته. له دې عمل ایمان راوړونکي دي پر همدې الله باندې توکل وکړي. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. اے مؤمنانو، ستاسو له میرمنو او ستاسو له اولادونو څخه ځینې ستاسو دښمنان دي، له هغو نه ځان اداره کړئ، او که تاسو له عفو او تیریدنې څخه کار واخلئ او بخښنه وکړئ نو الله بخښونکی او رحم لرونکی دی. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ستاسو مالونه او ستاسو اولادونه خو یو ازموینه ده، او همدا الله دی چې له هغه سره لوی اجر دی. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
له دې عمله تر څو پورې چې ستاسو په وس کې ویل الله نه ویریدونکي اوسئ او د هغه فرمان واوري او اطاعت ورنه وکړئ او خپل مال د هغه په لار کې ولګوئ دا هم د ستاسو لپاره خیر دی څوک چې د خپل نفس له بخل او حرص نه خوندي پاتې شو نو هغوی فلاح موندونکي دي إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم که تاسو الله ته حسنه قرض ورکړئ نو هغه به تاسو ته څو چنده زیات درکړي او تاسو ګناهونه به درو بخي الله ډیر قدردان او د تحمل څښتن دی په حاضر او غایب هر شي پوهیږي برلاسه او د حکمت خاوند دی د طلاق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15 سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 12 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ای پیغمبره کله چې تاسو خلک خځو ته د طلاق ورکولو اراده کوي نو هغه ته د هغو په عدت کې طلاق ورکړي او د عدت زمانہ سم پوره وشمیري او له الله نه ویریږي چې ستاسو پروردگار دی د عدت په زمانہ کې متاسه هغوی د هغو کورونو څخه باسي او نو د هغوی په خپل وځي مګر دا چې که هغوی د کومې څرګندې بدی مرتکب شي او دا د الله ټاکلي حدود دي او څوک چې د الله له حدودو څخه تیری وکړي هغه به پر خپل ځان خپل ظلم وکړي ته نه پوهیږي خایل هغه ورسته الله د توافق څخه لار پیدا کړي فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا بیا کله چې د هغوی د خپل عدت موده پای ته ورسیږي نو یا هغوی په خټوګه په خپل نکاح کې وساتي یا په خټوګه له هغوی نه جدا شي او دوه داسې کسان شاهدان ونیسي چې له تاسو نه د عادل خاوندان وي او ای شاهدانو شاهدی سم صحیح د الله لپاره ادا کړئ دا خبرې دي چې د هغو تاسو ته نصيحت کیږي هر هغه چې پر الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان ولري څوک چې له الله نه په ویریدو کار وکړي الله به د هغه لپاره له ستونزو نه د وتلو کومه لار پیدا کړي ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وهغه ته بل داسې لارې نه روزي ورکړي چې هغه لوري ته د هغه ګمان هم نه رسیږي څوک چې پر الله باندې توکل وکړي د هغه لپاره هغه کافي دی الله د خپل کار پوره کوونکی دی الله د هر شي لپاره یو اندازه ټاکلې ده واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. او ستاسو له مېرمنو څخه چې کومې له حیزه نا امیده شوي وي د هغو په باب کې تاسو شکمن شوي نو درته معلومه دی وی چې د هغو عدت 3 میاشتې دی او همدغه حکم د هغو خزو دی چې لا تر اوسه حیز نه وی راغلی او د حامله خزو د عدت حد دا دی چې د هغو حمل وضع شي. څوک چې الله نه ویریږي د هغه په کار کې هغه آسانتیا پیدا کوي. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. دا د الله حکم دی چې هغه تاسو ته نازل کړی دی. څوک چې الله نه ویریږي الله به د هغه بدیله هغه نه ایسته کړي او هغه ته به لوی اجر ورکړي. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. غوته د عدت په زمانہ کې په همغه ځای کې استوګنه ورکړی چیرته چې تاسو اوسېږئ هر راز ځای چې تاسو ته میسر وي او د هغو د تنګولو یعنی پر هغو باندې د فشار راوړلو لپاره هغوی مزوروي او که هغوی حاملی وي نو پر هغوی باندې تر هغه وخت لګښت وکړي تر څو چې د هغو حمل نوي وضع شوی. بیا که هغوی ستاسو لپاره معشوم ته تای ورکړای نو هغو ته به د هغو اجوره ورکړي او د اجورې معامله په خطوګه په خپل منځي خبرو اترو سره فیصله کړي. خو که تاسو د اجورې په پریکړه کې یو بل سره سختي ونیوله نو معشوم ته به کومه بله ښځه تای ورکړي. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. شتمن دي خپل شتمنۍ سره سم نفقه وکړي او چاته چې روزي کم ورکړ شوی وي هغه د همغه مال څخه لګښت وکړي چې الله هغه ته ورکړای دی. الله چې چاته څومره څه ورکړي دي له هغې نه په زیاتو هغه نه مکلفوي. لري نه ده چې الله له تنګلاسۍ نه وروسته پراخي هم ور په برخه کړي. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. څومره د کارونو اوسیدونکي دي چې هغوی د خپل پروردګار او د هغه د پیغمبرانو له حکم نه سرغړاوی وکړ نو موږ له هغو سره سخته محاسبه وکړه او هغوی ته مو سخته سزا ورکړه. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. هغوی د خپل کړو خوند وڅاک او د هغوی د کار پای سراسر زیان ده. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله په آخرت کې د هغو لپاره سخت عذاب تیار کړی دی. نو له الله نه ویریږي اې د پوهې خاوندانو چې ایمان مو راوړی دی. الله تاسو ته یو نصیحت نازل کړی یو داسې پیغمبر چې تاسو ته د الله کارا څرګند هدایت درکوونکي آیاتونه اوروي
ترڅو چې ایمان راوړونکي او نیک عمل خلک له تیارونو رڼا ته راوباسي. څوک چې پر الله ایمان راوړي او نیک عمل وکړي الله به هغه داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. دوی به په هغو کې د تل لپاره اوسیږي. الله د دغسې انسان لپاره ډیره غوره روزي ساتلې ده. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله هغه ذات دی چې اسمانونه پیدا کړل او د همغو په شان ځمکه هم د هغو په منځ کې حکم نازلېږي. دا تاسو ته د دې لپاره ویل کېږي ترڅو چې تاسو وپوهیږئ چې الله په هر څه قدرت لري او دا چې د الله علم پر هر شي باندې چاپیر دی. بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ای پیغمبرات ولی هغه شی حراموي چې الله ستاسو لپاره حلال کړی دی؟ آیا د دې لپاره چې ته د خپل میرمنو خوښي واړې؟ الله بخونکی خورا مهربان دی. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. الله ستاسو لپاره د خپل قسمونو څخه د غاړې خلاصولو لار جوړه کړې ده. الله ستاسو مولا دی او هغه پوه او د حکمت خاوند دی. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. او دا موضوع هم د پاملرنې وړ ده چې پیغمبر خپل یوې میرمنې ته په پرده کې یوه خبره کړې وه. بیا کله چې هغې میرمن کوم بل چاته هغه راز څرګند کړ او الله پیغمبر ته د دې راز څرګندولو خبر ورکړ. نو پیغمبر پر هغه باندې یو څه اندازه هغه میرمن خبردار کړه او له یو څه اندازې نه تیر شو. نو کله چې پیغمبر هغه ته دغه د راز څرګندولو خبره ښکاره کړه نو هغه پوښتنه وکړه تا ته چا دې خبر درکړ؟ پیغمبر وویل ما ته هغه ذات خبر راکړ چې په هر څه پوهیږي او ښه پوره خبر دی. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. که تاسو دواړه الله ته توبه وباسئ نو دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده ځکه چې ستاسو زړونه له سمې لارې نه اوښتي دي او که د پیغمبر پر خلاف تاسو دواړو سره لاس یو کړ نو پوهیږئ چې الله د هغه سرپرست دی او له هغه وروسته جبرائیل او ټول صالح مؤمنان او ټول پرښتې د هغه ملګري او ملاتړ دي. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. لری نه ده چې پیغمبر تاسو ټول میرمنو ته طلاق درکړي نو الله به هغه تاسو په بدل کې داسې میرمنې ورکړي چې له تاسو نه خيوي ریښتینی مسلمانې ایماندارې اطاعت کوونکې توبه ویستونکې عبادت کوونکې روژه نیونکې که کونډې وي یا پیغلې. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم
أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے مؤمنانو وژغورئ خپل ځانونه او خپل اولاد او کورنۍ له هغه اور نه چې د هغه د سون مواد به انسانان او تیږي وي چې پر هغه به غسنا کې سخت زړه پرېختي معذفي وي چې هیڅ کله به د الله له حکم څخه سر نه غړوي او هر امر چې ورته کیږي هغه په ځای راوړي. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. په هغه وخت کې به وویل شي چې اے کافرانو نن عذرونه موړاندې کوي تاسو ته خو هغه څه بدله درکول کیږي لکه څنګه چې تاسو عمل کاوه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے مؤمنانو الله ته توبه وباسي خالصه توبه کېدای شي چې الله ستاسو بدیل تاسو نه ایسته کړي او تاسو داسې جنتونو ته نه باسي چې تر هغو لاندې به ویالي بهيږي. دا به هغه ورځ وي چې الله خپل پیغمبر او هغه کسان چې له هغه سره ایمان راوړی دی رسوا نه کړي. د هغو رڼا به د هغو مخکې او د هغو ښي پلو ته ځغلي او هغوی به وایي چې ای زموږ پروردګاره زموږ رڼا زموږ لپاره بشپړه کړه او موږ ته بخښنه وکړه ته د هر څه وس واک لري. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ای پیغمبره له کافرانو او منافقانو سره جهاد وکړه او له هغو سره سخت برخورد وکړه. د هغو استوګنځای دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځای دی. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله د کافرانو په باب د نوح او لوط مېرمنې د مثال په توګه وړاندې کوي. هغوی زموږ د دوه صالحو بندگانو مېرمنې وي خو هغوی له خپلو میړونو سره خیانت وکړ او له دې دوه پیغمبرانو څخه یو هم د هغو لپاره د الله د عذاب په مقابل کې هیڅ په درد نشو خوړلای. دواړو ته وویل شول چې زید دوزخ اور ته ننوتونکو سره تاسې هم لاړې شئ. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. او د مؤمنانو په باب الله د فرعون د خزه مثال وړاندې کوي کله چې هغه دعا وکړه چې ای زما رب زما لپاره خپل ځان سره په جنت کې یو کور جوړ کړه او ما د فرعون او د هغه عمل نه وژغوره او له ظالم قوم نه ما ته نجات راکړه. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
او د عمران د لور مریم مثال راوړي چې هغه د خپل شرم ځای ساتنه کړې و. بیا موږ په هغه کې خپل لور نه روح پوکړ او هغه د خپل پروردګار د لارښوونو او د هغه د کتابونو تصدیق وکړ او هغه له اطاعت کوونکو خلکو څخه و.